بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ حجرات د معاشره د جوړولو آداب. جنگ دیو کو الله فتح درکړه، اوس ودا معاشره د خلکو څنګه جوړیږي. نو هغه معاشره د جوړولو د پاره د صورت کې الله آداب بیانوي چې په دې آداب با ستاسو معاشره جوړیږي. که ستاسو معاشره کې دا آداب موجود وو نو نه به ان شاء الله دا زوی مخه ان شاء الله زوی نو نه به ان شاء الله جنگونه ای، نه به د یو بل خلاف درخواستونه ای، نه به د یو بل خلاف هغه زنده‌باد او مرده‌باد وي. خو په شرط دی باندې چې دا آداب راشي. د دې وجنه آداب خیال نشتا که الله فتح ورم کی نو د آداب د نشوالي په وجه باندې هغه فتح په شکست باندې بدل شي. سر کې چې کوم خبره ته اشاره ده، مثلا دا و چې بنو تمیم دا یو قبیله و، ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رال به دا غوی د پاره د مشر په انتخاب باندې چې یاره مشر سوق شي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ناسته، عمر فاروق ناسته رضی الله عنهما. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د قعقاع بن معبد نو ماخذ اغه نرستا عمر فاروق د اقرا بن حابس نامه واخستله. په دې باندې هغه دواړو ترمنځ لغونته کې خبره اوچاته شوله. نو الله دا صورت په ابتدایي آیتونه په دې سلسله کې راولېګل. همدغه وجه ده همدا دواړه مشران وایي کاد الخيرانی ان یهلکا، نزدې وا چې د دې امت دوه غره کسان سوي هلاک شوي وي. نزدې وا چې د دې امت دوه غره کسان سوي هلاک شوي وي چې د نبی په خوا کې خپل आवाज په आवाज د نبی اوچتول. نو دې کې هغه آداب دي، باغی د مشر په مخ کې به څنګه خبره کې، یو بل سره څنګه تعلق ساتي. دا قومیت او دا بلا متر دا د دې لپاره نه چې تاسو په یو بل باندې فخر وکړي، دا صرف د دې لپاره چې یو بل وپیژنئ. نو معاشره داسې جوړه شي د فساد څخه کینو. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کوو. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. ز دی آیات ته چې وګورم به د دې د پاسه چې سړی تفاسیر وګوري او به په خپل ژوند باندې نظر واچي. اکثر خیال داده چې دا د متعدی او دا عمده سي متعدی پکار دی. لا تقدموا بین یدی الله، مخ کې کېږي موړاندې کېږي په مخ د الله او د الله د رسول کې موړاندې کېږي. یا موړاندې کوي خپل رائے خپل اجتهاد په مخ د الله او د الله د رسول کې. لا تقدموا آراءکم و اجتهادکم، ما مخ کې کوي خپل رائے او خپل اجتهاد د الله او د الله د رسول په مخ کې. دلیل په هغه حدیث ته په دې ترجمه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل یمن ته لېږه. نبی علیہ السلام سره د مدینې نه روان شو. معاذ په اسبان سور دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مسل پیدل روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتوی بما تفزی یا معاذ، یمن ته چلاړ شي فیصله په څه کوي.
هغه وی به کتاب الله زه فیصله کوم د الله په کتاب باندې زمنګ د زمانه خلکو ته وګوره کنه چې موږ فیصله په څه کوو ما یو چانه د مسلې پوښتنه وکړه حالن کې پاغه کې صحیح حدیث موجود ناغه ته وګوره صبر او قضا لمګری ګورم حالن کې حدیث بخاری کې وو اوس علمگیری په بخاری باندې مخکې کول او دا غیر جزئیات راغوندول او حدیث شاته کول دا به انصافي وتوی ما تقضیه معاذ تسریه په سکه قال بکتاب الله دا الله په کتاب نبی علیہ السلام ورتوی کدا الله په کتاب کې پیدا نه کی بیا بسکه دا حدیث صحیح دی که غلط دی صحیح دی ځان نه نه مکه وی فبسنت رسول الله به بد رسول پاک علیہ السلام په سنت باندې فیصله کوم نبی علیہ السلام ورتوی چاغي کې پیدا نه کیږي بسکه وای اجتهد برای رسته به څه کوم اجتهاد کو نو خپل اجتهاد د قران او د حدیث نه څه کو رسته کو د دې وجه هغه د متعدی لازمي کوي نه دا متعدیم دغه متعدی پری دي لا تقدموا آراءکم ولا تقدموا اجتهادکم نخپل رائے پر رائے د الله باندې او نخپل رائے پر رائے د پیغمبر مخکې کی اوس داغي دواړو د الله د خوانه قران دی د رسول پاک علی السلام د خوانه سنت دی نو خپل رائے په قران او حدیث باندې نه مخکې کوي خپل اجتهاد په قران او په حدیث باندې نه مخکې کوي هغه په کې دا متعدی په معنا د لازمي نه ناخلي متعدیم درس متعدی اخلي بل طرف ته بعض تفاسیر دا متعدی لازمي کوي لا تقدموا بين يد الله ورسوله ظاهرا معنا خدا دا چې بل شی په الله او رسول مخکې کوي خو چې لازمي شی به معنا دا ده لا تقدموا معنا لا تتقدموا مولانا کېږي د الله او د الله د رسول نه مولانا کېږي د الله او د الله د رسول نه د الله من پښتو کې وایو پلار کېږي راته ما پلار کېږي راته ما دا ومکه معنا ده پلار کېږي ما وکي دا الله سوي د الله رسول سوي دا ومنه ځان نه پلار ما جوړوا په کنده کې پریوزي لا تقدموا معنا لا تتقدموا مولانا کېږي د الله او د الله د رسول نه واتقوا الله د الله نو ویریږي که خلقو لحاسات مساتا واتقوا الله د الله نو ویریږي سبا دا خبره د الله په مخ کې دا کامیاب ولې نشي او نه په الله باندې ثابتول شي مکه وا تاوان دې پکې دی واتقوا الله د الله نو ویریږي بندگان نمو ویریږي بندگان مسوي کې خطا ته وې مرزه ورته ناراضه مسانه خبره دا څه مشکل دی هو دا جرأت نه لرو چې خلکو ته صفا خبره مخکې وړاندې الله او رسول نه مخکې کېنا او لحاظ ساتي د صرف الله واتقوا الله د مخلوق نه ویریږي د الله نه ویریږي ان الله سميع عليم الله دې اوریدونکو په هزار یا ایه الذین آمنو دا غیات ته چې معمولی غونته کې د دې دواړو په منځ کې خبره اوچته شوله الله فورا آیات را لېږي یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي موچتوي خپل اوازونه د پاسه د आवाज د پیغمبر نه احادیث د پیغمبر باندې خپل आवाज وشتو ما اوس پیغمبر نشته اوس دغه حدیث مخ ته پراته دي موجته ولا تجهروا له بالقول او ما جهر کوي پیغمبر ته په خوینا کې ک جهر بعضکم لبعض په شان ته د جهر د زین استاد زین تا ولی ان تحبط اعمالکم مخافه ان تحبط اعمالکم د دې ویره د چې تاسو اعمال به ختم شي
ستاسو اعمال به الله حبط کی و به سیز ده ته په غور وګوره کستاد هم د دې آیات په وجبانه ستاد زند وینو ټوټي و نو لیدنه ته دا ماحول وګوره ته دا حالات وګوره ته د خلکو رویه د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت سره وګوره چې څه کیږي ختم به وکی په خلکو په سیوګرځي پیسې راغونډې کوي هغه کې د شي خلک موجودي چې غریبانو در جماعت درک نه لګي کی اخلي ولدا کار نه کیږي څه آیا دا طریقه وا خپل خوخه چات څنګه ورکړي وي دی به راجمه کی د امام په کې جدای سي د حافظ په کې جدای سي دا راته وای دا کومه طریقه وا ندین یې رانه کیږي چې زموږ اعمال په دې باندې وسوځي ثابت روزه دي تکلیف ایستو ثابت روزه دي روزي ونیولې اوس اخیره کې راوړه را پاسې د غریب لمنه واخستلې ولې دې تاسو پتا نه الله نه کوي هغه غریب خو شرمېږي کوي نه کوي نو بیا په جمعات کې خلکو ته پیغمبر کې مړه مولا تنخانه شور کولې 15 روپۍ نه شور کولې بلکې 2 روپۍ نه شور کولې او جمعات کې ته مشرک کوي هغه غریب خو شرم مر کوي کنه دې ته فکر نه سره سوچ وکي یو سړی شوقي را دي چې قاری ته چې څور کوي ور دي کی کنه خو قاری به امتحان کوي ته به نه راوړنه په خپل خوخه چا صدقه وکړه ودی خدا طریقې چې د شلم نه او چې ختم د دې ورځې پات شي نو بس پچاندو به شروع شي کور په کور به ګرځي دا کومه طریقه ده حافظ له پیسې غونډو بینصاف ان تحبط اعمالکم د دې یره د وجنا چې تاسو اعمال به حبط شي همدغه وجوا چې دواړو اویل کاد الخيران ان يهلك نزدي و چې د امت دوه غره خلق تباشوي ان تحبط اعمالکم چې برباد بشي عملونه تاسو وانتم لا تشعرون تاسو په پویګم نه لکه مخکې به دا ویل کېدی وسو الکه څنګه وسو لګي نه کړه وسو دا به خلکو ویل کنه به وسو څنګه وسو لګي نشته وسو نو سوځیدل بغیر د لګي نه وی نه الله فرمایي عمل به وسو ته به خبرم نه ته په پته ما پرون تاسو د محمد ابن مکدر خبره وکړه چې هغه وای د آیات تراورسه نو وی جړل وې سينه چې من خو په دې تمای چې الله هم جنت تر خو د سينه چې الله قیامت کې د سي اعمال د سراو باسي د هغه په ځای ونم ست وريږي جهنم ته ولېږي تاسو به خبرم نه ان الذين يغضون اصواتهم وسبل طرف ته وګورئ ثابت ابن قیس ابن شماس دته قدرتی تور سره الله आवाज غټ ور کړو وې دا یا چراغ نو بس لاړو کور کې کېناسته چې کور کې کېناسته رسول پاک علیه السلام خو د دې زمانه د حکمرانانو او د کمیټو د رئیسانو په شان تنو چې نن پلار کې نه راغله پرونو راغله دې ته پوسوکم نبی علیہ السلام د سنو صحیح حدیث دی ګورځان نه خبره نه کوم یو ورځ دوی چې ډیر نه ده رسول پاک علیہ السلام داغه د گاوړنی نه تاسو کو چې ثابت ابن قیس بن شماس نخکاری هغه یا رسول الله زه خو د بیماری نه خبر شوی نه ما خو زه به تاسو کوم لاړو هغه سره ملاو شو هغه ته وینا وکړه نبی علیہ السلام په پښتنه کوله هغه زه کافر شوی ما زه غرق شوی ما لکه ولی قران کې الله نه وای چې ان الذين يغضون اصواتهم قران کې الله نه وای چې لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي زما خو چې دینو आवाज تاسو ته معلوم دی چې دا ډیر اوچت دی د نبی عليه السلام په आवाज باندې ما आवाज اوچت دی مخکې اعمال متبادل کو وسبا هم تباکیږي نو څه شي سړی چراغ معرف لیکلي معرف وې د دې هجران او د دې صبر کول په کور کې فائدہ دار وته چې نبی علیہ السلام چې کله د پښتنه وکړه صحابي ورته حال راوړ وی ورته ویل چې ورته ته جنتی هغه ځان څه غاڼه دوزخی نبی علیہ السلام ته بشارت چا ورک صرف د 2-3 ورځې په
هجران باندې او هغه د عزت په خاطر چې چرته د نبی علیہ السلام منګو راشد پیغمبر آداب دادي راشد هغه په خبره مو چتاوي سوال درته کو سوال مکو ارمان بکوي دا احادیث تاسو مخې ته پراته دي سیر په د پیغمبر د خبري خیال وساته دا دې قدر وکړو او تر راځه د حدیث نه موږ دا جواب کوو تا ته وګوره جواب ته وګوره د سی په صراحت لیکي دا شرح ډکی وای دی حدیث موږ دا جواب کوو لکه دا وای دا توجیه کوو زم په کې راځم خو زه دا نه ویم چې د حدیث موږ دا جواب کوو هم دی حدیث یو توجیه داري یو دا خصله بل دا خصله او دا حدیث مل چا پلارم جواب نه چی کوله اعمال سوځي الله فرمای ان الذين يغضون اصواتهم بشکا کسان چې خکته کوي خپل आवाजونه عند رسول الله پنځ د رسول الله باندې د رسول الله په خوا کې اولئک الذين امتحن الله قلوبهم دا هغه کسان دي چې الله صفا کړی دی خالص کړی دی الله زونه دی د تقوا د پاره لهم مغفرت و اجر عظیم د دې لپاره بخشش دی او اجر لوی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات باندونه خلق رااله نبی له حجرات جمع راوړه ذکر د نبی علیہ السلام هر بیبي له جدا کوټه ور کړې و نو دې ته پته نه و چې دا د کومې کوټه کې دی نو د کوټو شاته आवाज ورته وکیا محمد صلی الله علیه وسلم راوزا باندې چې نو کړ الله یا تراولېګو ورته وای ان الذين ينادونك بشکا کسان چې आवाजونه کوي تا من براء الحجرات اخوا د کوټونا تا ته پنوم دی محمد باندې आवाज کوي اکثرهم لا يعقلون زیات دوینا عقل نه لري چې پاکستان نو ته چغي وای یا الله یا محمد دکی با عقل وی دا باز را پاسدو وای د محبت په شکل باندې ثواب پکې دی یلکه محبتم چوکاټ لري دشمنیم چوکاټ لري محبت کړي چوکاټ نه وته عذاب ته جوړيږي یو سړی خځه سره مینه وی کني مور سره مینه وی کني وی وای سړی د محبت لپاره خځه आवाज کې مور دې خوراشه جایز وای مینه ده هر شی چوکاټ لري ودا الله بندگان چوکاټ نه موزي غر کیږي قران کې الله فرمای سورتی فرقان کې تیر شو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لکه تاسو یو بل ته پنامه وازونه کوي دسي आवाज پیغمبر ته مکوي د دې وجه الله ورته یا ایه النبی الله ورته یا ایه الرسول او کوم ځای کې په نوم د یا محمد ورته आवाज شوی نو دا څلور مخلوق څلور موجودات کولې شي یا الله ویلې شي هغه مکلف نه دی یا جبرئیل ویلې شي هغه مکلف نه دی یا باندې چی ویلې شي یا منافق ویلې شي اوس ته فکرو کته په دې څلور کې کم یوي لاند ځل قضاوت وکا نو د محبت په شکل باندې ثواب پکې دي زدي ثواب تایرانه ما چې الله وای اکثرهم لا يعقلون الله وای لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء او دې پکې وای چې دا د محبت په شکل باندې جایز دي ولې خجرم کله مور په موازو کړ محبت ته پاره کړ چې به مليون په څنګه ټلیفون نو ورته کې د سیمې نه څنګه چلو کما الله بندگانو ولو انهم صبروا او کچری د خلکو صبر کړي حتا تخرج الیهم تر دې چې تراوته وي دوی تعالی کان خیر لهم نو وبا غره د پر الله بخون کې مهربان دي یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو د دې آیات متعلق خلق کوئی ولید ابن عقبہ هغه رسول پاک علیہ السلام بنی المستلق قبیله ته د زکات د اخستلو لپاره ولېګ دا غوي ترمن زړه دښمنی تیر شوی و نو دا غي په وجه باندې د فکر وک کزلار شمه دا خو څنګه د دې پین کې زړه دښمنی تیر شوی اسنه چې بیا ماته نقصان دا ورسي او بعضی وای چا ورته ویلیو چا خلک ته په غصه باندې او درې مدا ذکر کوي چې د لاړو خلک راوتی د استقبال لپاره د خیال نه شو د ما پسې راوتی دي نو بیرته واپس راغله نبی رسول الله ته ویل او خو چې دې
زکات نه منکر دی وای زکات نور کوما عشر نور کوما خو دې ته نه تیار نبی علیہ السلام خلق تیار کړو د دې لپاره چې دا غنه تاسو کی دا کوڅې اشاره کړی دی په دې کې الله رب العزت آیات راولې او بعض روایتونو کې راځي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کسان ولېګل داغوی هغه مشر چې وو هغه حارث ابن زراره هغه له مخې راغی لارې نه راستون شو خلک نو الله د آیات راولېګا خو ګوره یو خبره زما واوري قران کریم د چا د نام اخستو ته ضرورت نه لري ولید ابن عقبه صحابي دی اگر چې الله هر چاته چې سوي وایي شي و خبره دا چې قران دی پورې اړه نه لري چې زه د چا نوم باخلم الله موږ تعام قانون اعلانوي چې ګوره داسې خلک چې مستور الحال وي داغه حقیقت تاسو ته معلوم نه وي صداقت او امانت تاسو ته معلوم نه وي نو داغه په خله باندې فورا عمل مکوئ تحقیق او تلاش داغه وکي تفتیش وکي پس داغه نه کبیا رښتیا ته معلوم شي عمل په کوي کني پرې به دي نو دې ته څه ضرورت دی چې من خامخا دا خبره په ولید ابن عقبه باندې وراړو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسقون کچری راشي تاسو ته یو بی بیتبارا فاسق معنا بیتبارا فاسق ګناګار بنباین په یو خبر باندې فتبینوا نو تاسو تاغه تحقیق وکئ ان تصيبوا قوما بجالتين چې وبره وسوي نقصان یو قوم ته په ناپوهي باندې فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نو وبګرځي تاسو په کړي کار باندې خپېمانه په هغه سبا چې تاسو کړي وي خپېمانه وعلموا فشان فيكم رسول الله بل دا د ګوري پیغمبر د ځان تابع کوي مکنه تاسو کې پیغمبر موجود دی تاسو پیغمبر د ځان تابع کوي چې د حضرت تصویر په دې باندې عمل وکړي نه داغه تابع شي هغه چې د توي هغه وکړي دوی مدادا چې پیغمبر موجودي نو وحی را لېږي چې وحی را لېږي حقیقت بخکار شي دې وساسو څه پاتې شي وعلموا فشان فيكم رسول الله چې یقینا فتاسو کې د الله رسول لو یطیعکم فی کثیر من الامر کچراغه تابعداري وکستاسو په ډیرو کارونو کې لعنتم نو خامخا په تکلیف بشي تاسو تکلیف کې به پریوزي په مشقت کې به پریوزي نو پیغمبر د ځان تابعداري کوي متابعدار کوي ما تاسو دغه تابعداري وکړي ولکن الله حبب الیکم الایمان لیکن الله محبوب ګرځول تاسو ته ایمان وزینه فی قلوبکم او خسته کړه د الله ایمان رستاس پلونو کې وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان او بد اخکار کړه تاسو دا کفر او دارنګ ګناونه والعصیان او نافرمانی اولئک هم الراشدون دا کسان هدایت ولادي فضلا من الله فضل دا فضل د الله د خوانه فضلا من الله په فضل د الله سره من فضلا من الله په فضل د الله د خوانه په فضل سره د الله د خوانه و نعمتان او په سبب د نعمت سره والله علیم حکیم الله په وجه حکمت والا وان طائفتان من المؤمنین کدی آیات باندې دا مجاهد خلق عمل کړي وي دا مشکلات چې نن ته پیدا دي دا بنو الله عمومي قانون اعلانوي وان طائفتان کچره دو ډلې د ایمان والاو اقتتلوا جنگ کې خپل منځ کې فاصلحوا بينهما نور مسلمانانو ته امر دی چې تاسو منځ کې جوړه وکړي لاړ شي بیغم مکه نه تماشه ته مکه نه په دې مخ خوشاليږي چې پر یو کې کمزوري شي ما ته به موقع پیدا شي فاصلحوا زم حیران تلم زم اسنا دومره قرباني او باوجود یې سره جهنم تلاش شي آیا په دې آیات باندې عمل کېده فإن بغت إحداهما
کچره زیته وک یو د دې دواړو په دې بلې باندې تاسو مینس کې وګرځیدای خبره جوړه نشوله ضرور پدې کې پړ اول معلومیږي نو به فین بغت احداهما علی الاخرى کچرته تیرې زیته وک یو په بل باندې نو فقاتل التي تبغي به ټول داغي بل ډلې مرګري شي او دا باغی ډله په شریک وهي خو تماشه ته باندې کېنه فقاتل التي وجنگي دا غډل سره تبغي چې زیاته کوي حتا تفي الى امر الله تر دې چې هغه غاړه کیدی را وګرځي د الله فیصله تا فین فات کرا وګرځي د فاصلحوا بينهما نو په منځ کې چې د باندېان او سره یو بل ناقص شي وي فاصلحوا بينهما بالعدل نو جوړو کې دوړ په کې په انصاف واقسطو او انصاف کوي ان الله يحب المقسطين یقینا الله من ساتید انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوه یقینا ایمان والا رونه دي فاصلحوا بين اخويكم نو تاسو جوړو کې ما بین درونو تاسو کې وتقوا الله د الله نو ویریږي نور مالګي مصالب کې مدوړوي چې نور یو بل تیز کوي لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو رحم وکړئ شي یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو چې دا خنداګان یو بل پوری نه سکیږي چې جمعونه کیږي یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو لا يسخر قوم من قوم خندا دنه کې یو قوم په بل قوم پوری عسى يكونوا خيرا منهم کې دې شي چې هغه غوړوي د دوینا د دې خندا کوونکو نه ولا نساء من نساء او نه دې خنداګانې کوي زنانه په نور زنانه پوری عسى يكون خيرا منهن کې دې شي چې هغه غوړوي د دوینا ولا تلمزوا انفسکم او عیب ملګوي په خپل ورونو باندې عیب ملګوي په خپل هم جنس باندې تعبیر پان فرسکم سره وکړه ځکه هغه مسلمان دی د مسلمان رور دی د مسلمان مثال الله دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بدن په شان خودلې دی باغه باندې عیب لګول د فزان عیب لګول دي کنه ولا تنابزوا بالالقاب او مول یو بلرا په ناکارونو مونو سره خره دی خورشه اس پی دی خورشه او کله ته کافر منافقه دا مکوي ولا تنابزوا بالالقاب او مول یو بل په ناکارونو مونو بیسل اسم الفسوق بعد الايمان بد دینم د فسق بد دینم فسق والا رسد د ایمان نه د دې دوه مطلب دي دوه یو دا چې هغه مؤمن دی مؤمن فاسق نه مؤمن بد نوم نه لري داغه ډیر خنوم دی مؤمن نو د دینه چې روست هغه ته بل نوم وي نو دا د ایمان د هغه نروستا دا ډیر بد نوم دی خبر هغه تراجه شو به متوجه کی یو بل فناکار نمونو میادوي دارنګي ولا تنابزوا بالالقاب وشتل مکوي فناکار نمونو باندې بیس الاسم الفسوق بعد الايمان بیس الاسم الفسوق بعد الايمان بعد نوم فسق والا رست د ایمان نا ته دا आवाज کون کې هغه आवाज کړي نه आवाज کړي ترجمه مخ کا وکړه دا आवाज کون کې دا سره مؤمن دی دا سره مؤمن دی نو چې ته ځان ته مؤمن وای او به داغه نرستو هغه ته درس نسبت کوي نو مسله دا ده چې چا ته غلط نسبت وک کافر ورته یو منافق ورته یو دا کلمه زی هغه سړی لورځي هغه کې ګوري چې زه په کېشتا کنه کزیب کې پیدا کو خو ټیک را کني به تتا ته واپس کیږي نو د ایمان نرو څه وګرځیدلې پاسه خو شور باندې نو دوه طرف راځي کولای شي بیسال اسم الفسوق بعد الايمان بعد دینم فسق والا رست د ایمان نا ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون چا چې توبه ونکړم دا دي ظالمان یا ایه الذین آمنو ای ایمان والا وی تنیو کثیر من الظن ځان وساته د ډیرو بدګمانیونه ان بعض الظن اسم
یقینا ځینې ګناونه ځینې ګمانونه اسمن ګناه ده. اوس ګورئ الله رب العزت امر کوي ځان د ډیرو ګناونو اوس د ګمانونو نه اوساتئ. په کار خدا و چې ویلې وي چې ډیر ګمنه د ګمانونو دا ګناه ده، راته وایي ځان د ډیرو بدګمانۍ نه وساته، او بیا راته وایي چې بعضې کې څه د ګناه ده. پوهېږئ که نه؟ ځان د څه نه وساتئ؟ د ډیرو بدګمانیو نه. په کار دا وه چې دا ډېرې بدګمانۍ څه د ګناه ده، نشي ویلې وی. راته وایي ځان د ډېرو بدګمانۍ نه وساته، او بیا راته وایي لږ پکې څه د ګناه ده. نو چې لږ پکې ګناه ده نو بیا مې د ټول نه ولې منې کړې؟ خو بیا مې د لږو نه منې کړه. که خبره مې دې ته نه ورځېږي. الله فرمایي اجتنبوا، ځان وساتئ څه نه؟ کثیرا من الظن، د ډېرو بدګمانیو نه، د ډېرو بدګمانیو نه ځان وساتئ. اوس په کار دا وه چې ویلې وی ان کثیر الظن اسمن، ځکه دا ډېر ګمانونه څه دي؟ ګناه ده. د خدای څه ونه ویله، د خدای وایي ان بعض الظن اسمن. پوهېږئ دې کې دوه غټې فایدې دي، ورته ګورئ. یو ځینې ګمانونه داسې وي چې هغه بې اختیاره په دې زړه کې ځي راځي، او بل هغه دي چې هغه خوله پې وخوځوي یا پې عمل وکړي. نو اول کوشش کوه چې هیڅ قسم ګمان پر را نشي. خو که چېرې داسې وي چې بې اختیاره وي نو په هغې باندې ګناهګار نه تر هغې پورې چې یا دې په خوله خوځولې نه وي یا دې په عمل نه کړی، او دا په صحیح حدیث باندې ثابته ده. ما لم يتکلم به او عمله، تر څو پورې چې په هغې خوله خوځولې نه وي. او نو په دې وجه باندې ګمان کوشش به کوو چې د ټولو بدګمانیو نه ځان وساتو، خو ګناه پکې هغه ده چې په کوم باندې خوله وخوځې یا په هغې عمل وکړي. پوه شوې وربه؟ دویم د دې آیات د دې نه پسې ښه توجیه دا ده چې ګورئ ځینې کارونه هغه ګناه نه وي، خو د دې وجې نه چې سد باب وشي، د ګناهونو دروازه بنده شي. نو دا مخکې چې الله وایي اجتنبوا کثیرا من الظن، دا په طریقې د انسداد د ذرایعو باندې چې ذرایع د ګناه بند شي. اگر چې ګناه پکې څه ده بعضې ده، خو د ټول نه په دې باندې مندومه چې هغه انسداد د ذرایعو د ګناه راشي، او دا پکې ښایسته توجیه ده. اے ایمان والاو ځان وساتئ د ډېرو بدګمانیو نه. ان بعض الظن اسمن، یقینا ځینې ګمانونه ګناه ده. ولا تجسسوا، جاسوسي مه کوئ. د چا په حالاتو پسې ګرځئ ما چې بیا د هغه حالات راوړئ مشرانو ته وایي، او هغې ته شیطانتونه کوئ، او مشران د هغې په باره کې څه کوي؟ بدګمانه کوي. دا کار مه کوئ. ولا تجسسوا، او دارنګې جاسوسي مه کوئ، د چا پټ حالاتو پسې مه ګرځئ. ولا یغتب بعضکم بعضا، او غیبت نه کوي ځینې ستاسو د ځینو. ایحب احدکم، د غیبت مثال ته پیش کوي. آیا خوښوي یو تن د تاسو نه دا خبره یاکل لحم اخیه، چې اخري غوښه د خپل لور، میتن چې مړ وي، فکرهتموه، پس تاسو خو بد ګڼئ هغې لره. نو هغه بد ګڼئ، نو بیا غیبت ولې کوئ؟ ایحب احدکم، آیا خوښوي یو تن د تاسو نه دا ان یاکل لحم اخیه میتن، چې اخري غوښه د ورور خپل میتن چې مړ وي، فکرهتموه، پس تاسو خو بد ګڼئ هغې لره. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، یقینا الله دې توبه قبولونکی مهربان. یا ایها الناس، اے خلقو، انا خلقناکم من ذکر و انثى، یقینا موږ پیدا کړی تاسو د یو نر او ښځې نه. وجعلناکم شعوبا وقبائل، او ګرځولې مې تاسو خاندانونه او قبیلې. لتعارفوا، خدا د فخر د پاره نه دي، لتعارفوا چې تاسو یو بل په وپېژنئ. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا ډېر عزتمن په تاسو کې په نزد الله باندې هغه ډېر تقوادار دی. څومره چې چا کې تقوا ده هغومره هغه د الله په دربار کې عزتمن دی. ان اکرمکم،
یقینا ډیر عزتمند تاسو نه پنځ الله باندې اتقاکم هغه ډیر متقی دي تاسو هغه ډیر یریدونکو په تاسو کې د الله نه ان الله علیم خبیر یقینا الله دې په خبردار قالت الاعراب آمنا وای باندې چن موږ ایمان راوړل دي الله فرمایي ذات دامه وای ځکه تاسو د نړۍ کې ایمان خو نشته صرف دا وای چې ظاهري غاړه می خودلې ده قالت الاعراب آمنا وای باندې چن موږ ایمان راوړل دي قل لم تؤمنوا ورته تاسو ایمان نه دراوړل ولکن قولوا اسلمنا لیکن وای چې موږ اسلام راوړل دي دی آیات نه معلومه شولا چې ایمان او اسلام دا جدا جدا دي ایمان عقیده ده اسلام ظاهری انقیاد لیکن یو بل آیات کې معلومی کې شاته روان دي ان شاء الله العزیز فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین مخکې الله فرمایي ما مؤمنانو ته نجات ورکو به وای ما پاره کې سوا د یو کور د مسلمانانو نه بل پیدا نه کړ نو هغه زره معلومیږي چې ایمان او اسلام یو شی دی خبره ده چې اسلام او ایمان مینس کی د لغت په لحاظ باندې شریعت کې فرق شته هغه دا چې اسلام به لیکيږي ظاهري انقیاد ته او ایمان به لیکيږي داخلي عقیده ته خو کله ناکله دا یو په ځای د بل باندې هم استعمالېږي چونکه دې دلته کې دا الله بل کړی دی په دې وجه باندې ما د معنا وکړه اسلامنا په ظاهر غاړه خودو باندې او نه ده داخل شوه ایمان ستاسو دونو ته لیکن دا وای چې موږ اسلام راوړل دي معنا غاړه می خودلی دا ظاهر ولما يدخل ایمان فی قلوبکم او لانه دنوت له ایمان ستاسو پړنو کې و ان تطیعوا الله ورسوله او کچره تابعداري وکي تاسو د الله او د الله د رسول لا یلتکم من اعمالکم شیئا نو کم بنه کې الله د عملونو ستاسو نه څه شی هم یقینا الله دې بخون کې مهربان انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان هغه خلک دي چې مان راوړل په الله باندې او پر رسول الله باندې ثم لم يرتابوا بشک شک نیوی کړه پاره کې ثم لم يرتابوا بشک نه کړه پاره کې وجاهدوا باموالهم وانفسهم او جهاد کړي په خپل مالونو په خپل ځانونو د الله په لار کې اولئک هم الصادقون دغه کسان رښتینی مؤمنان دي قل اتعلمون الله بدینکم دا چې تاسو یې آمنا الله خو استاسو په لړ کې د ایمان نه دنوته نو تاسو آمنا موای تاسو کوی نو دا وایي چې اسلمنا اوس تاسو د ایمان نشتا او الله ته خبر ورکوي چې موږ مؤمنان قول تورته وایا اتعلمون الله بدینکم آیا ورخای تاسو الله تخپل دین والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض الله پویږي په غسمان چې پاسمانو کې دی او په غسمان چې پړ کې پسمکه کې دی مستاش ایمان به تن معلومیږي والله بكل شیء علیم الله پر شی باندې پوها یمنون علیک ان اسلموا احسان کوي پتا باندې دا منافقان ان اسلموا چې دوی اسلام راوړل دي قل لا تمنوا علی اسلامکم ورته وای مزباتې په ما باندې خپل اسلام بل الله یمن علیکم بلکې الله احسان کوي پتا سبحان ان هداکم للایمان چې تاسو ته خونه کړل په طرف د ایمان باندې ان کنتم صادقین کوي تاسو رښتینی مؤمنی به د الله احسان په ځان وګڼه او د بل چا باندې خپل ایمان او دغه مزباته ان الله یعلم غیب السماوات والارض یقینا الله پویږي په پټو شیزون د اسمانونو د زمکه الله لیدون کې د پاک سبا تاسو کوي